بیا یوې ښځې چې د ټولو خبرې اورېدې او غلې وه وویل: موږ ته د عقل او جذبې په اړه څه ووایه. هغه وویل: ستاسې روح ډېر ځله د جنګ یو میدان وي چې ستاسو سلیم عقل او پوهه له هیلو او آزادو جذبو سره په جنګ وي. کاش چې زه ستاسو روحونو ته ننوتلی شوای او د دې جنګیالیو ترمنځ مې سوله کړې وای. د خیر یو دریم ګړی وای. ستاسې د عناصرو له دې جګړو مې د یووالي سندره جوړه کړې وای. ستاسې پوهه او جذبه پر سمندر ستاسو د لامبو وهونکي روح دوه پاروګان دي. که ستاسې له بادبانونو او پاروګانو یو هم مات یا څیرې شي، نو څپې به مو بې اختیاره له ځان سره یوسي او یا به په سمندر کې بې تکیې شئ او د موجونو څپېړې به وخورئ، ځکه چې عقل یوازینی هغه قوت دی چې د حرکت او عمل مخه نیسي، او پرته له عقله جذبه هغه لمبه ده چې هر څه سيزي او ځان یې رکوي. همدغه ستاسې د حرکت او عمل دلیل دی. نو خپل عقل هغو لوړو ته ورسوئ چیرته چې جذبه واکمنه ده، چې دواړه یو ځای خپله نغمه سر کړي. ستاسو بې عملي د عمل ډګر ته راوباسي او د بې مهاره عمل انډول وساتي. روح پرېږدئ چې ستاسو عقل د جذبې لارښود وګرځوي، چې جذبه مو هره ورځ بیرته له هماغې اوره پیدا شي، او لکه ققنس په خپلو ایرو کې خپل ژوند خوندي کړي. زه غواړم چې تاسو خپلې هیلې او د پرېکړې ځواک داسې ونازوئ لکه دوه ګران میلمانه چې درکره راغلي وي. تاسې به کله هم یو میلمه تر بل ډېر ونه نازوئ، ځکه هغه کوربه چې یو میلمه تر هغه بل ډېر نازوي، نو د دواړو له مینې بې برخې کېږي. کله چې تاسې د غرونو په درو کې د ګورو د ونې د څانګې تر سیوري لاندې کښېنئ او د خورو ورو کښتونو او شینکیو سوکالۍ کې خپله برخه وویشئ، نو دغه وخت ستاسو زړه د طبیعت په غلې او آرامه غېږ کې ووایي: مطلق عقل زموږ په عقل کې راحت مومي. او کله چې طوفان راشي، هوا په ځواکمنو مټو ځنګلونه ولړزوي، د برېښنا پړک او د تندر ګړز د اسمان د عظمت اعلان وکړي، نو ستاسې وېرېدلی زړه ووایي: مطلق عقل د جذبې په رګونو کې ځغلي. او څرنګه چې تاسو د مطلق عقل په فراخه فضا کې د ژوندانه یوه ساه یاست، او څرنګه چې د هغه په بې بریده پراختیا کې د هغه لویې صحرا د ګوري ونې یوه پاڼه یاست، نو درته ښایي چې راحت له عقله واخلئ او په جذبه کې روان شئ. بیا له دې ټولې یوه ښځه راووته. هغې چیغې کړې: موږ له درده خبر کړه. هغه وویل: ستاسې درد ګویا د هغه سیپۍ د ماتېدو تکلیف دی چې ستاسې پوهه پکې ایساره ده. هغه د یوه لوړ ژوند د زیږېدو درد دی، کټ مټ هغسې لکه د یوې میوې د زړي د مغز ایستلو لپاره چې د هغه پوټکی مات شي، کټ مټ هغسې لکه د ګل د پاڼو د غوړېدو لپاره چې غوټۍ خپله سینه څیري. دغسې ضروري ده چې تاسې هم د خپلې سیپۍ د ماتېدو درد وزغمئ. که زړه مو دا وړتیا ولري چې په ورځني ژوند کې پېښېدونکې معجزې وویني، نو بیا به ستاسې درد ستاسې تر خوشحالۍ لږ زړه خوښوونکی نه وي، او د زړه په فضا کې دا بدلون به هسې منئ، لکه د خپلو کروندو لپاره چې د موسمونو له بدلون سره مینه کوئ. نو کله چې پر تاسې د غم دردونکی موسم تیر شي، نو تاسې به په دقیق ډول خپل حالت وڅېړئ. ستاسې ډیر درد ستاسې خپل غوراوی دی. دا په حقیقت کې هغه ترخه درمل دي چې طبیب یې د خفي نفس د ناروغۍ د درملنې لپاره درکوي. نو پر خپل طبیب باور ولرئ او درمل یې په خاموشۍ او د زړه په سکون وڅښئ، ځکه چې د جراح لاس که هر څو دروند دی، هغه د قدرت د لاس په اشاره کار کوي. طبیب چې تاسې ته کومه پیاله راوړي، که شونډې مو پرې هم سوځي، خو هغه له هغې خټې جوړه شوې
چې کلال په خپلو اوښکو پسته کړې وه. بیا یوه کس وویل: موږ د خدای له اسرارو او پټو رازونو خبر کړه. هغه وویل: ستاسې زړه په سکون او خاموشۍ کې د شپې او ورځې له ټولو رازونو خبر دی. خو ستاسې غوږونه په تمه دي چې د زړه پوهه مو هغوی ته ورسیږي. هغه راز چې ستاسې زړه ته ښکاره دی غواړئ چې د تورو په بڼه ستاسې غوږونو ته راشي. تاسې غواړئ چې د تصور بربنډ جسم په خپلو ګوتو لمس کړئ او دا به ښه وي چې داسې وشي. ضروري ده چې ستاسې د روح ژوره چینه ډکه شي او په سندرو د سمندر خواته وبهیږي. او بیا د سمندر د بېبریده ژورتیا خزانې ستاسې د سترګو پر وړاندې وځلیږي. خو په تلو سره د نامعلومه خزانو د تللو هڅه مه کوئ او دا هڅه کوئ چې د خپلې پوهې ژورتیا په لرګي یا تار سره ناپ او تول کړئ. ځکه ستاسې معنوي وجود هغه سمندر دی چې نه برید لري او نه یې غاړه معلومه ده. دا مه وایئ چې ما حق وموند، بلکې دومره ووایاست چې پر لاره تلم او یو ځای کې له خپل روح سره مخامخ شوم، ځکه چې د روح لارې ډېرې دي او هغه مجبور نه دی چې پر یوه لاره لاړ شي او نه د ځنګلي بوټي په څېر په یو ځای کې ښخ دی. کله چې روح غوړېږي نو داسې غوړېږي او وده کوي لکه زرپاڼی نیلوفر ګل. یوه ښوونکي وویل: موږ ته د ښوونې او روزنې په هکله څه ووایه. هغه ځواب ورکړ: تاسې ته هیڅوک داسې علم نشي درکولای چې ستاسې دننه ستاسې ادراک په افق نیم ویده غځېدلی نه وي. هغه ښوونکي چې د مدرسې د دیوال سیوري ته یا د جومات په محراب کې له خپلو شاګردانو سره د پوهې په اړه خبرې کوي په حقیقت کې خپل علم نه بلکې خپل ایمان او خپله مینه هغوی ته بښي. که هغه د پوهې څښتن دی نو تاسې ته خو نه وایي چې زما د عقل کور ته ننوځئ، بلکې تاسې ته ستاسې د زړه لارې درښایي. یو نجومي د پراخې خلا او آسماني ستوریو په اړه تاسو ته د خپلې پوهې یادونه کوي، خو د څیزونو د څرنګوالي ادراک د تمیز ځواک تاسې ته په لاس نه درکوي. یو موسیقي غږونکی خپل راگ تاسې ته غږولی شي، خو هغه غوږ نشي درکولی چې دا نغمه وپیژنئ، او نه هغه اواز درکولی شي چې دا نغمه فضا ته پورته کړئ. او هغه څوک چې په ریاضي او شمار پوهیږي تاسو ته د وزن او پیمانې اصول درښودلی شي، خو له ځان سره مو د وزن او پیمانې وسعت ته نشي بوتللی. د چا د زړه موج، د چا بصیرت د نورو خلکو نظر ته وزرې نشي ورکولای. نو دغه شان تاسې هر یو د کلي عقل له پراخه علمه جلا جلا د خپل اهلیت په اندازه خپل مقام لاسته راوړئ. دغه شان به تاسې کې هر یو د نړۍ او مافقه نړۍ په اړه جلا جلا پوهه لرئ. دا پوهه شریکه نشي کېدلی. د هغې پراختیا په ځان کې د انسانانو شراکت نه ونی. بیا یو ځوان را مخې ته شو او ویې ویل: موږ ته د ملګرتیا او انډیوالۍ په اړه څه ووایه. هغه ځواب ورکړ: ستاسې ملګري هغه اړتیا ده چې پوره شوې ده. هغه ستاسې د مینې کرونده ده چې د محبت تخم مو پکې شیندلی. تاسې دا کښت په مننه او ډاډ سره ریبئ. هغه ستاسې دسترخوان او ستاسې نغری دی، ځکه چې تاسې له خپلې لوږې سره هلته ځئ او د ځان لپاره ترې هوساینه غواړئ. او کله چې ستاسې ملګري د زړه خبره درته وکړي، تاسې نه د خپل زړه نه ویل متردد کوي او نه له خپلې هو هغه بې برخې ګرځوئ. او کله چې هغه غلی وي بیا هم ستاسې زړه د هغه د زړه خبرې اترې اوري، ځکه چې د دوستۍ ټول فکرونه، ټول خیالونه، ټولې غوښتنې او ټولې ارادې بې د تورو له مرستې پیدا کېږي. او دوه ملګري له دې خوند او سرور اخلي پرته له غوښتلو. کله چې له خپل ملګري بیل شئ مه خفه کېږئ، ځکه په هغه کې چې ستاسې څه خوښیږي هله به درته ښه واضح شي چې هغه در سره نه وي،
لکه غر. کله چې تاسې پرې ورخیژئ ټوله بڼه یې درته په سمه توګه نه ښکاري، هغسې لکه په لمن کې چې ودرېږئ او درته لوړ ښکاره شي. او ملګرتیا باید پرته له دې چې تاسې دواړه یوې روحاني ژورتیا ته بیایي بل مطلب ونه لري، ځکه مینه نه غواړي چې راز یې ښکاره شي، او هغه مینه چې دا غواړي هغه مینه نه بلکې غوړېدلی جال دی، او هغه خلک پکې ډېر نښلي چې بې پایلې وي. هغه څه چې له تاسې سره تر ټولو غوره او ښکلي دي ملګري ته یې ورکړه. که هغه غواړي چې ستا لوړې او ژورې وویني نو د خپل دریاب سرکشي هم ور وښیه، ځکه هغه ملګري به څه وي چې ته پرې خپل تش وخت ډک کړې، هغه وخت چې پر تا سخت تېرېږي. ملګري هغه وخت ولټوه چې د عمل د ویښتیا وخت تېرول غواړي، ځکه چې د ملګري دنده ستاسو د غوښتنو او اړتیاوو پوره کول دي، نه دا چې ستا د وخت تشه کاسه ډکه کړي. د ملګرتیا له خوږوالي سره خپله مسکا او خوښي ګډه کړه، ځکه د ژوند دروازې هغه وخت پرانیستل کېږي چې خوشبویه پرخه یې پر زړه ورېږي او هغه تازه او سمسوره وي. او بیا د کلي له پوهانو او فاضلانو څخه یوه وویل، د وینا د ذوق په اړه هم څه ووایه. هغه وویل، تاسې هله خبرې کوئ چې فکرونه مو له سکونه بې برخې شي او د زړه د چوپتیا په یوازیتوب کې پاتې کېدل درته ناشوني وي. بیا پر خپلو شونډو کښېنئ او له ژبې او اواز سره لوبې پیل کړئ، او ستاسې د وینا په ګڼه ګوڼه کې ستاسو فکرونه تر پښو لاندې شي او ووژل شي، ځکه چې تفکر د پراخې فضا یوه مرغۍ ده، او د وینا په پنجره کې کله کله خپل وزرونه پرانیزي خو الوتلی نشي. په تاسې کې ډېر د ګډېدونکو خلکو خواته ځکه ورځي چې د خیالونو له یوازیتوبه ډارېږي. د هغوی د خیالونو یوازیتوب هغوی د خپل روح له بربنډوالي خبروي، او هغوی له دې منظره تښتېدل غواړي. هغوی دا بربنډوالی هېرول غواړي، ځکه ژر ژر او ډېرې خبرې کوي. ځینې داسې دي چې پرته له عمله او دوراندیشۍ غږېږي، او هغه په ناپامۍ کې د لارې په سر له داسې حقیقتونو پرده پورته کوي چې خپله هم پرې نه پوهېږي. او ځینې داسې دي چې په هغوی کې دننه حق روښانه او ژوندی دی، خو په الفاظو کې یې اظهار نه کوي. هغوی د زړه خلوت د ژبې جلوت ته نه ورکوي، یا یې همت نه لري، یا مختار نه دي مجبور دي، یا سره له دې چې توان یې لري نه یې کوي. د دوی په سینو کې د بیان روح غلی وي، خو دا چوپتیا له شعریته لبریزوي. کله چې تاسې بازار یا کوڅه کې له خپل ملګري سره مخ شئ نو روح مو پرېږدئ چې شونډو مو په حرکت راولي او ژبې ته مو لاره وښایي چې پر ژبه مو د حق غږ ګویان شي، او د ملګري په غوږونو کې مو د زړه لوړ حقیقت داسې له کیفیته ډک یادګار شي لکه څنګه چې ستاسې د سترګو په سرو تارونو کې د شرابو کیف باقي پاتې کېږي، هغه وخت چې کمسارې شراب بې رنګه شوي وي او مینا ماته شوي وي.